دا بهترین میاش دراتلو سرا چې یوه شپه ورته پاتې وه رحمت للعالمین صحابه کرام په مسجد نبوي شریف کې راجمع کړل. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دغه تقریر او دغه خطبه ناقل او راوی دی چې د رمضان شریف نه یو ورځ وړاندې رسول الله مبارک صحابه ته د دې میاشتې څه فضایل ښودلي او د دې میاشت متعلق څه فرمایلي هغه خطبه د زده کړې ده. الله تعالی دوی ته ذهنونه ورکړي وو. الله تعالی د نبی علیہ السلام د دین نه د نقل لپاره دی ذریعہ ګرځولې وي. ګینه دا ډیره ګرانه خبر ده چې مقرر او بیان کون کې په منبر خبري وکي او لاس اوریدون کې ټول یاد کی. ډیره ګرانه خبره ده. خدای الله قدرت لکه څنګه چې د قران کریم د زده کړه دا د سینه د شوی لکه دا اوس چې استادانو او شاګردانو په منځ کې کومه طریقه راځي ده. اوس خو شاګرد ناس وی قران کریم منځ کې پروت وي او استاد ورته خایو هر آیت ورته وایو شاګرد یادای به قران کریم خر کې نیولې او جمعات کې وتناستي او د ورځم لګیای د شپېم لګیای دا څه خو نه و. جبرائیل علیہ السلام براغه یو رکو دو رکو یو صورت لګ زیات څومره بچ ضرورتو صرف تلاوت به کر رسول الله مبارک وصلی الله تعالی محمد مصطفی ته څومره ذهن ور کړیو د خدای شان او چې هغه ته نه غلطي دا ټول په یو اوریدو د کینچ کو زده به کا او دا قران کریم به الله تعالی د په دې زړه کې نقش بس آی کې به بیا غلطي نه راتلا خو په د بو جوړ زیات ډېر تکلیف او بوج زکو چې دا خدای الله تعالی یو پیغام دی. کدی کې یو ټکی معنا یاد اوزي معنا پاتې شي دا زو امت ته نه رسوم زما رسالت به تمام نشي دا یې به معنا حسابي کېږي دا بوج او دا غم به سره ډېر زیاتو. چې کله به جبرائیل علیہ السلام دا تلاوت شروع کا نو د مبارک بم سره شونډې خوځولې دا به شونډې خوځولې نو الله تعالی ورته آیتونه نازل کړل چې کله جبرائیل علیہ السلام تا ته تلاوت کوي نو ته خاموش دغه وخت کې او دا قران کریم ستا په زړه کې مونږ په خپل قدرت باندې نقش کوو دا غم ته مکو دا به معنی یاد اوسي به به ورته وګنی ولې دا څه وخت بمراغه د وحی مختلف شکلونه بی عائشہ رضی الله عنها پختنه دینه کوي تاسو ته دا وحی په شکل باندې راتلا وې د څه وخت براغه دا د دې غیانو په دی غاړه کې چې کم ګونګري شان چې موږ تاسو یې اچو شرنګيږي आवाज کوي ای आवाज موریدلې رسول الله مبارک فرمایي وي ما به دسي आवाज اوریدو دسي आवाज به مې اوریدو او دا د وحی په نزول کې سخت وحده غوجه په ما وکړه. نو علما دلته شرح کوي چې دا څنګه سخت او سخت زکه و چې د دسي आवाज نه معنا او چتول الفاظ او چتول دین زده کول دا ډېر سخت کار دی. نو په داسې شکل आवाजونه ورات او سو کوئی چې دا هغه فرشتي به چر روانې وي او جبرائیل علیہ السلام به د ځمکې ته کوزیده د دې وزر نه به یو شرنګار او आवाज پورته شي هغه आवाज رسول الله مبارک حکایت کړی دی چې دا سي आवाज به زما په وګونو باندې را دا الله قدرت او الله يعلم حيث يجعل رسالته الله علم دی او علم لري چې دا خپل رسالت او نبوت کوم ځای وضع کوي هغه ځای پیژني منصب پیژني. نو لکه څنګه چې رسول الله مبارک د غزده کړه د قران کریم د جبرائیل علیہ السلام نه د الله په قدرت باندې د پزړه کې نقش نو صحابه هم دا دین داسې زده کړی دی د سینې دي شوی چې اته بجې مبارک را وتلې دی او تر 12 بجو درس کړی دی او د مدرسې شکل جوړ شوی دا سینې دی خو بهر راغلي دي کور کې وحی نازله د محراب منشوي دي مانځنه بعد احکام بیان کړي صحابه اوریدلې دي هغه نه دین جوړ شوی دی غزد شوی دی دا زده کړه د دوی د الله قدرت او چې دوی په دې ذهن